السلام علیکم قدرمنو، تاسو خبر یاست چې په چین کې کرونا وایرس خپور شوی دی او د دې وایرس له امله 300 کسان وژل شوي دي او په زراو له دې وایرس متاثر دي. زموږ د پښتنو یو دود وو، پخوا به په خونو کوټو کې موږ بادبرک او سپلني دوګول. د سپلنو دود او د بادبرکو دود دونې طاقت لري چې هغه ډیر وایرس وزني، ډیر میکروب وزني، او که چیرې موږ غواړو چې له ډیرو وایرسو ځان وساتو نو ضروري ده چې موږ د سپلني دود او د بادبرک دود بیرته راژوندی کړو او موږ په کورو په خونو کې سپلني ودودو او بادبرک ودودو. له دې څخه په خونو کې موجود هغه وایرس چې زموږ د وجود دپاره خطرناک دی، هغه میکروب چې زموږ د وجود دپاره خطرناک دی، دا به ووژل سي او زموږ وجود به له دغه وایرسو وژغورل سي. نو طب هم دا ثابته کړې ده، دود چې دی دود ډېر پاور لري، ډېر طاقت لري. د بادبرک دود چې دی او د سپلنو دود چې دی دا د انسان په مزاج په دې باندې بد هم نه لګیږي، بلکې دغه دود چې دی پر انسان ښه اثر کوي چې عادت ورسره لري. نو که تاسو غواړئ چې کرونا وایرس او د نورو وایرسونو مخه ونیسیږي او له ډیرو میکروبو ځان وساتئ، نو تاسو په خپلو خونو کوټو کې یو وار بیا د سپلني دود دودوئ او د بادبرک دود دودوئ. نو یو جهان مننه مال چې دغه نیک پیغام له تاسو سره شیر کم، او که تاسو غواړئ چې دغه ښه خبره چې زموږ د صحت لپاره ګټوره ده له نورو سره هم شیر کړئ چې هغه خلک هم خبر شي.